خو پاته دې نه وي چې د هرات ولایت کې کومه سولري برېښنا چې دلته کوم پلانټونه جوړیږي هغو سره بیټري بکپ یا بیټرۍ هم شته چې 10 میګاواټه به د شپې له خوا څخه هم کار ورکوي. نو دا هم یو ښه خبر ده د هرات د خلکو لپاره، او تر څو وکولی شو چې زموږ هیوادوال له دغې برېښنا څخه استفاده وکړي. که زه ډېر تفصیل باندې غږېږم نو وخت کېدی چې ډېر ضایع شي، خو په مجموع کې په ډېرو ولایاتو کې الحمدلله زموږ دغسې پروژې تحت کار دي. د شبکې اصلاح شروع ده، د ضایعاتو مخنیوی، که هغه تجارتي ضایعات دي که تخنیکي ضایعات دي، په دې باندې کار روان ده. د سیستمونو په جوړښتونو، په میټرونو باندې، بلینګ سیستم، ډیټا سنټر باندې، او دغسې په اداري ډیجیټل یا برېښنایي سیستم باندې، په دې ټولو باندې الحمدلله کار شروع کړی ده، تر څو موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته هم سهولتونه ایجاد کړو، د فساد مخه ونیسو، شفافیت رامنځته کړو، او له وخت څخه لازمه استفاده وکړو، وخت ښه مدیریت کړو، او خپل منابع له کمو منابعو څخه لویې استفادې وکړو. نو زه په آخر کې د دغې پروژې مبارکي د هرات ټول ولس ته وایم، او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د 4-5 نورو سترو پروژو د افتتاح په شاهدانو د هرات په دغه ښار کې، او الله پاک دې تاسو ټول سرلوړي لري.